اصلي روژه دا ده چې سړی په روژه کې باید غیبت، بهتان، نمیمه، درواغ، دوکه، فراډ، فضول خبرې د ښکنځلو څخه مکمل ځان وساتي. روژه اصلي دې ته وایي. یو خو زموږ ستاسو روژه ده، موږ د روژې تعبیر بل رنګه کوو. موږ د روژې تعبیر دا رنګه کوو چې روژه دې ته وایي چې سړی خوراک او څښاک بند کړي در ماښامه پورې، بس د روژه ده. صحیح ده، یو تعبیر د روژې دا هم دی، لیکن اصلي روژه دا ده چې کله تا روژه ونیول، روژه به دې یوازې د خوراک څخه نه وي، روژه به دې یوازې د څښاک څخه نه وي، بلکې ستا روژه به د ټول منکرات څخه به ته روژه نیسې. درواغ به نه وایې، غیبت به نه کوې، بهتان به نه وایې، د چا په منځ کې به شیطانت نه کوې، او غیبت عام طور په روژه کې بعض کسان نه پرېږدي، د غیبت څخه به ځان مکمل ساتې. دوکه به نه کوې په خپل معامله کې. که چیرې تا دغه کارونه کول او روژه دې هم نیولې وه، دې ته روژه نه وایي. حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به. که چیرې سړی په روژه کې ناروا پرې نږدي، قول الزور څخه مطلب علما لیکي چې غیبت مراد دی، بهتان مراد دی، نمیمه مراد ده، شیطانت مراد دی او ښکنځل مراد دی. دا که چیرې سړی په روژه کې پرې نږدي، فلیس لله حاجه. الله جل جلاله ستا دغه خوراک پرېښول یا څښاک پرېښول، خوراک او څښاک نه کولو ته الله هېڅ ضرورت نه لري. دا هم پسې وکړه. ګورئ د حدیث څخه حجم معلومه شوه چې سړی روژه وي، خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، خو د ده په اعمالو کې تبدیلي نه راغله. درواغ یې هم هغه رقم دی، مسلمانانو ته دوکه هم د پخوا په شان ورکوي، غیبت هم کوي، بهتان هم وایي، د دوو په مابینځ کې چغلي او شیطانت هم کوي. دا سړی روژه نه ده، دا د خلکو په وړاندې د ده روژه ده، د الله په وړاندې دا سړی هېڅ روژهداره نه دی، او نه د ده روژه چې کوم دغه قبلېږي. امام بخاري رحمه الله دا روایت نقل کړی. بل روایت کې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي چې سړی په روژه کې درواغ نه پرېږدي، فلا حاجة لله ان یدع طعامه. الله تبارک وتعالی ستا د ډوډۍ پرېښولو او څښاک پرېښولو ته هېڅ ضرورت نه لري. روژه به دې مکمله روژه وي. که یو سړی ستا سره جنجال کوي، یو سړی تا ته غیبت کوي د بل چا، یو سړی تا ته د بل چا شیطانت کوي، ته به څه ورته وایې؟ ورور جانه زما روژه ده، نور زه د دې شان څه ما لاس اخیستی دی، زما روژه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ډېر روژاتیان دا راکوي، شونډان یې وچ، تږي وږي، هر شي ته یې ګیږي. دی هم د ماښام اذان ته انتظار دی چې څنګه مولوي صاحب اذان وکړي او زه شی وخورم. لیکن په حقیقت کې د دې سړي د روژې هېڅ اجر نشته، یوازې لوږه او تندې پر ځان جوړه. رب صائم لیس من صیامه الا الجوع. ډېر روژاتیان دا رقم دي چې بغیر د دې چې د پر ځان لوږه تېره کړل، تنده تېره کړل، ځان یې وږی او تږی پرېښوي، د روژې ثواب یې نشته. ثواب یې ولې نشته؟ دی د روژې سره سره د نور منکرات څخه مخ نه اړوي، درواغ نه پرېږدي. په روژه کې هم دی مسلمان ته په کاروبار کې دوکه ورکوي، په روژه کې هم دی مسلمان ته درواغ وایي، په روژه کې هم دی د یو د بل غیبت کوي، په روژه کې د هغه باوجوده دی د یو د بل شیطانت سره کوي، حسد ساتي، بغض یې ولې کوي؟ دا خو مبارکه میاشت، دا خو منکرات دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روژه حقیقي روژه دا ده چې سړی قول زور پرېږدي. په قول زور کې ما درته ویل چې غیبت به هم پرېږدي، بهتان به هم پرېږدي، شیطانت به هم پرېږدي، ښکنځل به هم پرېږدي. زموږ په معاشره کې د انسانان سره کوم ښکنځل کوي په دا روژه کې. کله چې دی راوځي سهار 10 بجې باندې بازار ته راوځي، که د یو مسلمان څخه یو ناکي وسول، یو سهو وسوه، د ده د موټرسایکل سره وموښتل، د ده د موټر سره وموښتئ، یا موټرسایکل یې د ده سره وموښتئ، نو بیا دی د ده خو نو روژه ده، سترګې یې ککرۍ ته ختلي، نه مور ګوري د چا، نه خور ګوري، پر خوله چې څه راځي هغه وایي. بل مسلمان ورته ولاړ دی، اصل روژه د هغه مسلمان ده، هغه ورته وایي چې صاحب ښکنځل مه کوه، روژه ده، که ستا روژه نه ده زما روژه ده. دی په د آخر کې دومره جلالي سي هغه روژې ته هم ښکنځل وکړي. رایز د دې غریب پالتوب راستیا که چیرې د روژې اهانت یې وکړي،
د روژې سپکاوی وکړي روژې ته ښکنځل وکړه دا سړی د ایمان هم ووځي تاسو به دا بازارو کې وګورئ په دې روژې کې څومره جنګونه کېږي څه حال وي خلک د وامه بازار ته نسي راوتلی د کور حاجتونه نسي پوره کولی د خوراک او څښاک شیان نسي راوړلی ولې داسې خلک راوتلي دي چې هغه په روژه کې د دوی سترګې ککرۍ ته ختلي دي بیا نه د چا پر عزت باندې دي نه د چا پر ناموس باندې دي نه د چا مور ګوري نه د چا خور ګوري که ښکنځل یې دی کوي که جنګ یې هم دی کوي په عام بازار کې لنګوټه پر لاره په سړک باندې پرته یي سره درب دربې دغه روژه دی تعبیروي لهذا د روژه نه روژه به د خپلې روژې احسان به پر بل چا نه اچوي د خدای دپاره دې نیولې ده د الله د لورې یو فریضه ده تا نیولې ده پر رضا دې نیولې ده پر نورو ولې احسان اچوي دغه احسان دی چې ته په بازار کې ښکنځل کوي بې ځای دغه احسان دی چې ته په بازار کې جنګونه کوي دغه احسان دی چې په روژه کې سهوا یو سړی ستا سره وموښتي ته هغه بیا یو خوا هم نور پرېږدې دې ته روژه نه وایي اصل روژه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې ته وایي اصل روژه دا ده چې سړی په روژه کې لغو خبرې پرېږدي ښکنځل پرېږدي بهتان پرېږدي ځکه نبي علیه الصلوة والسلام وایي من لم یدع قول زور چې سړی په روژه کې فالتو بحثونه و قول زور بحث ما درته وکړي چې هره ګناه په دې کې قولي مراد که دا نه پرېږدي الله تبارک وتعالی د ده دا لوږې او تندې توبې صورت نه لري دا دې هم نه کوي